ما چاپر چوک کی دکان دی او موبایل ریپیرنگ کار کوم. کار می کاوه نو بس موبایل کې مې ریپیرنگ کار کاوه. موبایل بیټري خواته پرته وه، معمولي به چېرته ګرمه شوه. دغه وجې نه هغه وچاوده، بلاسټینګ یې وکړه. او زما سترګې پرون د هغې نه پر دې خوا پټې شوې دي. بیا دې ملګري ته لاړم، هلته کې هم دغه وشو، اپرېشن هم وشو، خوله د اوسه پورې پټې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو په سکرین چې تاسو ته کوم ویډیو ښکاري دا کس دی، د موبایل ریپیرنګ کار کوي، یعنې موبایل یې سما د موبایل مصري دی، په ده باندې د موبایل بیټري ډزېدلې. هغه موبایل به یا ګرم شو یا به موبایل یعنې فیک و، بیټري به پکې فیک وه، یا به نور څه داسې پرابلم خو د هغې وجې د موبایل بیټري په ده باندې ډزېدلې، نو د هغې وجې د ده سترګو کار پرېښی. یعنې نور ویډیو سره کوم حقیقت چې دی، کوم ویډیو ده تاسو سره مونږ شیر کول لازمي وګورئ، خو لږ احتیاط کوئ. نو راځئ ورومبره سره د ویډیو وګورئ، ویډیو نه بعد پې بیا مونږ خپلې خبرې کوو. ما چاپر چوک کی دکان دی او موبایل ریپیرنگ کار کوم. کار می کاوه نو بس موبایل کې مې ریپیرنگ کار کاوه. موبایل بیټري خواته پرته وه، معمولي به چېرته ګرمه شوه. دغه وجې نه هغه وچاوده، بلاسټینګ یې وکړه. او زما سترګې پرون د هغې نه پر دې خوا پټې شوې دي. بیا دې ملګري ته لاړم، هلته کې هم دغه وشو، اپرېشن هم وشو، خوله د اوسه پورې پټې دي. لکه زما دا درخواست یې خلکو ته چې لږ احتیاط دې کوي که نه. ځینې خلک دا غونډه شپه موبایل چارج ته کوي، بیا ترې سهار بچ شي. دا هم ډېر نقصان دی. هی 2 घंटों نه زیات چارج ته ایښودنې دی په کار، چې بیټري ډکه شي نو دا چې واپس ایسته په کار دی. بس زه خو پرون 6 بجې اپرېشن وکړو، بیا ویل 24 घंटों پورې به پته ولګي، ویل دا به ستا سترګې برابر شي. بس دغه وخت لا وشو، د اوسه پورې لاندې برابر شو. بس دغه سترګې مې درد کوي، صرف دا کاڼي بیخي سوځي، خوږېږي. الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو دغه ویډیو ستاسو سره مونږ شیر کړه. دا کس دی، په ده باندې موبایل یا بیټري ډزېدلې وه. نور خو تاسو ویډیو کې د ده خبرې واورېدې، خو مونږ نه هم دا په کار ده که چېرې مونږ موبایل چارج ته ږدو، نو چې 1 घंटه وي، 1.5 وي، تر 2 घंटو پورې مونږ خپل موبایل چارج ته ایښودی شو. ډېر کسان داسې وي چې د شپې نه موبایل کي تر سهار 7-8 घंटو پورې چارج ته پروت وي، نو په دې وجه دا دې ډزېدل یعنې راتلی شي، یعنې په مونږ ډزېدی شي. بله خبره دا ده که مونږ چېرې یو موبایل استعمالوو، نو مونږ ته دا په کار ده یا پیک دی یا اورجنل، یعنې چې اورجنل موبایل وي نو هغه ښه ده، د هغه استعمال مونږ کولی شو. که چېرې پیک موبایل وي یعنې سیګړ موبایل وي، یا زمونږ د کار نه وي، نو هغې نه ځان لرې ساتل پکار دي، یا ډېر استعمالول خو هم نه دي پکار. یا کم موبایل چې هم ګرمېږي نو هغه هم د ډزېدو ښکارګېږي، مطلب دا چې په مونږ باندې ډزېدی شي. په هغې باندې مونږ خپل یو بلې ویډیو راښکلې، هغه هم یو ورور و چې په هغه باندې هم یو موبایل ډزېدلی و، د هغې کپړې هم خرابې کړې وې او وجود ته یې هم نقصان رسولی، موبایل ته هم ځای شوی. نو که په هغې کې مونږ یو څو داسې کوډونه خوري چې خپل موبایل به د ډزېدو نه څنګه بچ کړو، یعنې د موبایل دماکه چې ورته ویله کېږي. نو که چېرې تاسو هغه ویډیو کتل غواړئ، نو که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري، ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک میلاو شي. که څوک یې په فیسبوک باندې د ویډیو له پاسه تاسو ته د دې ویډیو لینک میلاو شي، هغه هم تاسو کتلی شئ. هغه هم ستاسو دپاره ډېر لازمي ولې چې په هغې کې داسې کوډونه مونږ خولي چې هغه کوډونه تاسو وکته، خپل موبایل د ډزېدو نه بچ کولی شئ. یعنې یو کوډ پکې داسې کوډ دی چې هغه تاسو ووهو، نو که ستاسو د موبایل یعنې ویلو د 6.7.6 نه بر وي، نو صحیح دغه موبایل تاسو استعمالولی شئ. که د هغې نه کم وي، نو هغه موبایل ستاسو دپاره خطره جوړېدی شي، هغه موبایل تاسو مه استعمالوئ. نو دغه یو ویډیو ستاسو سره مونږ شیر کړه، تاسو یې هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ، نورو ملګرو سره هم د دې څه معلومات وشي. خو داسې مزید ویډیوګانو دپاره زموږ پیج فالو او لایک کړئ، او که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري، نو ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاوېږي. نو مونږ له راکړه د اجازت پر روانو ویډیو میلاوېږو. الله امان.